حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې خزا دا عورت ده ستر ده یعنی څنګه چې ستر عورت پټول پکاروي دا قرنګي خزا با په کور کې په پرده کې ناشته پرده کې بوي او چې کله بهر وځي شیاطین شیطانان هغه د خلکو نظرو ته مخې ته وړاندې کوي. دې حدیث روایت ترمذی شریف کړی دی. محترم مسلمانان ورونو، دې حدیث دا خبره معلومه شوه چې نبی علیه السلام وفرمیل المرأة عورة، ښځه د عورت دی. لکه څنګه چې عورت پټول لازمي ضروري دي، لکه د سړیو عورت د نامنه واخله زنګنو پورې دا پټول فرض دي، او زنانه ټول بدن عورت دی. نو صرف د مخ نه او د لاسونو چې هغه په مانځه کې لوڅولی شي، نور بهر ځای کې به پټۍ د خلکو ته پر خپل مخ نه ښکاره کوي. نو دلته نبی اسلام فرمایي چې المرأة عورة، ښځه عورت دی. لکه څنګه چې عورت پټول لازم دی، شرط دی، فرض دی، دغه رنګې ښځې بدن ټول عورت دی او پټول لازم دی. او پردو سړیو ته به خپل ځان نه ښکاره کوي چې د بدن مټې وي، پتون وي، پونډۍ وي، ویښتان وي، دا به د پردیو سړیو نه پټ ساتي. خو نو چې دا لاس پټ ساتي، ملا ته پټه ساتي، پونډۍ ته نه پټه ساتي، نو مخ خو به طریقې اولا سره پټول پکار دي، ځکه چې هغه زینت ځای دی. لکه قرآن پاک کې الله فرمایي چې ښځې به د خپل زینت ځای نه پردو سړو ته نه ښکاره کوي. نو دې وجې نه موږ مسلمانانو نه پکار دي چې خپلو زنانو ته دا تعلیم ورکړو چې ښځه عورت دی. ښځه به ټول بدن به پردو سړو نه پټ وي، هغه به نه ښکاره کوي، خصوصا د زینت ځایونه چې کوم ځای کې دوی زنانه زینت کوي، ځان ښایسته کوي، هغه ځایونه به سړیو ته نه ښکاره کوي، به پټ وي. لهذا په هر مسلمان باندې الله لازم ده چې خپلې زنانه خویندې میندې په دې پوه کړي چې زنانه ټول بدن عورت دی او دا به پردي سړیو ته نه ښکاره کوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کړئ. والسلام.